ته بیخي اجازه ورنکړله په سلګونو د دوی د ګاونډي نه وروره دغه یو څو وخته مخکې تاسو ټول زه جنرال صاحب سره یو څو خبرې کوم تاسو په اجازت باندې جنرال صاحب څه کیسې دي خپله ښیي جنرال صاحب کومه ویډیو چر کړل سید بری استاد بری تیری په لیدو د ډېر زیات خوشحاله شو خدای دې 4.5 کاله عمر درکړي د ایمان سره جنرال صاحب ته پرېږدی الله دې تر او تازه لره خدای پاک دې څلوري ساعته دې په خوله باندې خندا غواړم د خدای نه سره جنرال صاحب تاسو په ادرسو باندې ماته خلک زنګونه وایي وادرې دې ماته وایي زه جنرال صاحب راته ویلي دی راته ویلي مومن صاحب جدران راته ویلي نو دا شکر وباسم چې تا سره زه په خپله وغږېدلم وادرېده او ډېر زیات خوشحاله شوم قسم په خدای هلکانو ویل جنرال صاحب لایف راغلی مال غواړم زه د جنرال صاحب سره په خپله وغږېږم یو سړي ویلی وایي چې رښتیا راځي دروغ به کلي وران کړي او که تا سره موږ په خپله وغږېږو تاسو سره زموږ خبرې وشي او تا سره زموږ وادرې رابطه وشي الحمدلله داسې خلک په چوکاټ کې پاتې کېږي چې وادرې د جنرال صاحب ستاسو د نوم نه غلطه استفاده کېږي ستاسو د نوم نه وادرې د موږ ته یو خبرې راکړه چې موږ د خپل په نفرت موږ سره نفرت او مینه محبت مو راکوي نفرت مو سیوا کوي نو دا شکر تاسو سره په خپله وغږېدلو او نو اوس به تاسو موږ ته په خپله خوله باندې ووایي بیگ لب بیگ ریسپیکٹ خیر است ولی الله وروره لکه امریکایي پیکات یا ور چالان سه چې شریف دی نه ختم کړی تر ولا که صبر کې کا چې ما خو پرون اکاونټ جوړ ک پرون هغه پاچا صاحب کموال ته ویل ما اغرات یو دوا ټیک ټاک اکاونټونو لګل وای دا دي تا دي مال زه ولا که په دې شیا پوهېږم یا مې کړی بیا ما سره نصیب الله ملګری دا وګوره دغه دا بیا دته ویل کته په پوهېږي ته شروع سوای هغه لسه اکاونټ جوړ نه کړي خلک هغه کوي لدینه بعد استفاده کوي هغه ته چا کمنټونه کړي او پاچا صاحب ته چې ماته اعلان وکړ زه جنرال مبین ماته دای تا اکاونټ مال زده شینو نه پوهېږم نو اوس راغللو اول ورځم دا نو ولی الله وروره څنګه چې تا ویلې محبت به خپرو د ځوانانو ذهن به دې ته جوړو چې افغانستان ته کار وکړي مونږ که په هر چیرته په هر ځای کې که مونږ ته موقع د دوه خبرو راغله له هغه نه به سمه استفاده کوو د دې ولس د دې خلکو د دې جنگ ځپلي افغانستان خدای د نور جنګونه نه لري د په ګټه به خپلې خبرې کوو بېشکه که دلته زمونږ کشر روري که له مونږ نه مشر یي که د مونږ نه تجربه زیاته یي که کمه یي څه به هغوی مونږ نه زده کړي څه به مونږ ته زده کړو نړۍ ته وګورو چې نړۍ څه کوي زه دا دوه د پاکستان انتخابات څارم ته باور په خدای وکړه زه د دغه ویښ ولس ته حیران پاتې یم ګورې یو سړی په زندان کې پروت ده د غلا تور پې ولګېده د زنا پې باندې ولګېده د کرپشن پې باندې ولګېده تقریبا 28 کاله قید یې ورکړه د هغه باوجودم انتخاباتو شو ټولې رایې همغه سړي وګټلې ولې چې دا خلک پوهېږي چې دغه سړی زمونږ په خیر ده فوز په خلاف ده ملا په خلاف ده ډمې په خلاف ده سیکولر ټول ورته یو شوي دي